بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى عرافا فسأله عن شيء. دا حدیث نبی صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی دی نو په دې کې د عقیدی اصلاح کوي. زمونږ استاسو د ټولو انسانانو پیریانو د عقیدی اصلاح هغه داسې چې بعضې خلک هغه داسې وي چې وایي زه تاله پال ګورم، پالګر چې ورته ویلی کېږي. د راتلونکي زمانې خبرونه ورکوي چې یاره ستا به دومره ودونه کېږي او ستا به دومره بچي پیدا کېږي او دومره به هلکان او دومره به جینکۍ وي او ستا په قسمت کې مال شته او یا نشته دی. دا خبرې خلکو ته کوي. دې انسان ته کاهن هم ویلی کېږي په عربۍ کې، دې ته عراف هم ویلی کېږي، عراف، او دې ته نجومی هم ویلی کېږي، نجومی. د راتلونکي زمانې خبرونه خلکو ته ورکول څه دروغي، اکثر دروغي، اکثر یوه نیمه خبره اتفاقي هسې رښتیا وګرځي. او د دې انسان سره اکثر شیطانان تابع وي، هغوی ول بعضې خبرونه راوړي د ملایکو نه اورېدلي بر اسمان ته وخیجي. نو لس دروغ شي، دروغ یې ورسره ملګري کړي. یو خبره چېرته د ملایکو نه د شیطانانو اورېدلي نو هغه د انسان ته وکړي چې باران به کېږي او یا به دا کېږي او یا به دا کېږي، هغه رښتونی شي. نو خلک هغه یو رښتیاو ته ګوري او هغه لسو دروغو ته نه ګوري. د خلکو عقیده خرابه شي چې پلان کې خو غیبدان دی او په غیبو باندې پوهېږي، بزرګ دی وی د هر څه پته ورته لګي. ایسته عقیده خراب شي، شرک کې خلک واقع شي. او حال لا دی چې عالم الغیب په ښکاره او پټو باندې خبردار صرف یو الله دی. او په دې باندې د قرآن او د سنت ډېر دلایل دي. لفظي معنی ته ګوره، من اتا هغه څوک چې رالی، عرافن یو کاهن تا، بل معنا عرافن ترویتی تا، پښتو کې ورته خلک ترویتی وایي. او کاهن متویلی کېږي چې خلکو له د راتلونکي زمانې خبرونه ورکوي چې دا به کېږي او دا به کېږي او دا به کېږي، او ځان داسې ښکاره کوي چې زه په راتلونکو حالاتو باندې پوهېږم. پالګر متویلی کېږي، پالګر. من اتا څوک چې رالی عرافن کاهن او ترویتی ته، کاهن او ترویتی ته او پالګر ته کومه معنا چې ته کې. فسأله تپوس یې وکړو د هغه نه عن شیئن د یو څیز په باره کې، تپوس یې وکړو د یو څیز په باره کې. یعنی مطلب دا دی چې ما نغلا شوې ده، دا غل څوک دی، یا زما په قسمت کې بچی شته او که نشته، زما په قسمت کې مال شته او که نشته، داسې. نو لم یقبل قبول به نه کړلی شي له د انسان دپاره صلاتن منز 40 لیلة سلویخ شپې. رواه مسلم، دا حدیث مسلم نقل کړی. دی ورپسې حدیث کې ګڼې مسلې دي. چا چې د الله په نوم باندې ستاسو نه پناه وغوښتله چې د الله په نوم باندې پناه راکوي، نه پناه وله ورکه، کور کې وله ځای ورکه، شپه وله ورکه، ورځ وله ورکه. او چا چې د الله په نوم باندې سوال وکړو نو څه وله ورکوي. چا چې دعوت درکړو نو دعوت یې قبول کوي. چا چې د سره څه ښېګړه او نیکي وکړله، څه احسان د سوکو نو بدله ولا ور کوي.
کو تاسو سره د بدلی د ادا کولو سنئی نو دعا ورته دومره وکي، دومره دعا ورته وکا ډیره چې ستا دا یقین راشي چې دې دعا د وجه نه ما د هغه بدله ادا کړله. نو دعاګانو په وجه باندې هم د هغه انسان بدله ادا کی او دعا ورته کوا. دا ډېر ښایسته اخلاق او ښایسته تعلیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته راکړی دی. نو اوس لفظي معنی ته وګوره ته. من استعاذ چا چې پناه وغوښتله منکم ستاسو نه بالله په نوم د الله تعالی فاعیذوه نو پناه ورکوئ دلره. ومن سالو چا چې سوالو کو بالله د الله په نوم باندې فاعطوه نو ورکوئ دی بنده ته څه چې څه وزدي کېږي. وی تمیمی داری نه چې بچا سوالو کو خامخا به څه ورکول. تمیمی داری رضی الله تعالی عنہ نه وی چې کور ته به سوالګر رالی او څه به وسنو د پیز یوه غوټه بیا ورکوله چې سوالګر زمونږ د کور نه تش لاس واپس نشي، د الله نوم یې اخیستی دی. ومن دعاکم څوک چې دعوت درکړي تاسو لره فاجیبوه نو قبول والې وکړئ د دې انسان دعوت یې قبول کا. ومن او هغه څوک صنعا چې وکي الیکم ستاسو سره معروفا څه ښېګړه فکافئوه نو بدله ورکئ ده لره. فإن لم تجدو کو چری بیا نمومی تاسو ما هغه څه تکافئوه چې تاسو بدله ادا کوئ د هغه په دې سره څه رسنئ نو فدعو له دعا وغواړئ د دې انسان دپاره د الله نه حتی تر دې پورې ترو چې تاسو وینئ په دې ډېرو دعاګانو سره ان قد کافأتموه دا خبره چې یقینا تاسو بدله ادا کړه د هغه. رواه احمد دا حدیث امام احمد بن حنبل نقل کړی په مسند احمد کې. من رأى منكم منکرا فليغيره بيده. من رأى چاچی ولید منکم ساسنا منکرا یو ناروا کار د الله د دین خلاف کې د گناه کېدله کو هر ځای کې کېدله دا گناه او ستا وسو نو رسول الله وی دا گناه ورانه کا دا ختمه که دا گناه په خپل لاس کو طاقت دیوی. فلیغیره نو ورانه دی کی دا گناه بیده په خپل لاس بانی. فإن لم یستطع کوچری طاقت نوی د لاس د بندولو چې په لاس بانی بند کی نو فبلسانه بس په جوه باندې دی بند کی یعنی دعوت دی ورکی دی خلکو لرا چې الله خفه کیږي په دې کار باندې دامه کوي د الله غضب او د الله لعنت بنازل شي په منګ باندې او په تاسو باندې دی ګناه د وجې نه دامه کوي. فإن لم يستطع کوچری طاقت نوی په جوه باندې فبقلبه نو پزله باندې دی دغه ګناه بد وګڼي پزله باندې دی بد وګڼي. وذالک او دا درېمه خبره وذالک او دا کار یعنی پزله باندې بد ګڼل اضعف الایمان کمزور ایمان دی خو بیا هم سړی خو مؤمن دی کنه خو کوچر دی پزله باندې هم بد ونه ګڼي په دې ګناه باندې پړه کې خپم نشي چې د رب العالمین زمونږ د خالق او مالک او رازق نافرمانی کیږي ولکم دا خبره بد ونه ګړي د سره په پروا ونه کی او ور تیر شي د ګناه په ځای باندې نو دین ایستبه سړی مؤمن نشي فاتح کېدل او دا ډېره سخته خبره ده. بس تیری زبانی لفظی معنی ته بیا وګورئ. من اتا عرافن هغه څوک چې رالی عرافن یو کاهن او ترویتی تا
فسأله نو تپوسیو کو د هغه عن شیء د یو سیس په باره کې نو لم يقبل قبول بنکړل شي له د انسان د پاره صلات 40 ليله صلات 40 ليله یا صلاتن منذ ولا قبول نکړل شي 40 ليله سلويخ شپي. رواه مسلم. من استعاذ هغه چا چې پناه وغوښتل منکم ساسنا بالله پنوم د الله فاعیذوه نو پناه ورکي غلرا ومن سأل او چا چې سوال وکړو بالله د الله پنوم باندې فاعتوه نو ورکي غلرا ومن دعاکم او هغه څوک چې دعوت درکې تاسو لرا فاجیبوه نو قبول والي او کوي دغه ومن صنع او هغه چا چې وکړل الیکم ساسو سرا معروفا سخیګړه فکافئوه نو بدل ورکي غلرا فإن لم تجدوا کوچری بیان مومی تاسو ما هغه سو تکافئوه چې بدل ورکي غلرا پاغي سرا نو فدعو دعاګانی وغاړی له دی بندر پارا حتا تر دې پوری ترو چې تاسو ویني ان دا خبره قد کافئتموه چې یقینا تاسو بدلا داکله د رواه ابو احمدو. من رأى منکم چا چې ولید لاستا منکرن یو ګنا یو ناروا کار فلیغیره نو بند دی کی دا ګنا بیده بخپل لاس باندې فإن لم یستطع کو چری طاقت نوینو فبلسانی په جواب باندې دی ورته بیان وکي فإن لم یستطع کو چری طاقت نوی د بیان کولو نو فبقلبه بس بدر وګڼي په خپل لس کې وذالک ضعف الایمان او دا کمزور ایمان دی. رواه مسلم. د حدیث امام مسلم نقل کړی دی.